لیدونکو ستړي مشي پام وکړئ د اوس دریو مهمو خبرونو ته. قریشي وایي افغان سوله پروسه کې د اسانتیا برابرولو ته ادامه ورکوو. چرواکي وایي په تخار کې لاس تنه په بېلابېلو جرمونو نیول شوي. او سره میاشت وایي غزني کې د مړو د لیږد په شمېر کې کموالی راغلی. اوس پوره خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له حنیف اتمر سره په لیدنه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په افغان سوله پروسه کې د اسانتیا برابرولو رول ته ادامه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا نن په وخت خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي اسلامي همکارۍ سازمان په ورځ به کنفرانس کړي چې له حنیف زیاته کړې د لیدنې پر مهال بړولورو پر سولې پروسې او دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پیاوړتیا خبرې وکړې. په خبرپاڼه کې راغلي قریشي په بامیان ولایت او نور سیمو کې د وروستیو ترهګریزو پیښو باندې خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي. هغه د یوه داسې تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی چې بالاخره هر اړخیز ورباند باندې تمام شي. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لاس ترنې د وسلوالو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د تخار د ملي امنیت د ریاست موظفانو په تعلقان ښار کې په دریو افراطي عملیاتو کې دا کسان نیولې دي. دا هم ویل چې له نیول شویو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف په یوه اندازه مهمات ترلاسه شوي او ضبط شوي دي. او په غزني کې د افغان سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي دوی د شمېر له مخې په دغه ولایت کې د وژل شویو کسانو په شمېر کې کموالی راغلی دی. دوی لامل د جګړو په شدت کې کموالی یادوي. په غزني کې د افغان سرې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري تېره ورځ رسنیو ته وویل د 2013 کال پرته په 19 او 20 کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي دي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.